آزادۍ د راډیو نه زه د کابل د خلکو دا اواز اورم. کمپاین یې شروع کړی دی د غلو په مقابل کې، په ښار کې د غلو د رازنو د اختطافګرو په مقابل کې څه وایي. دا د دوی الفاظ دي، ما سره ولیکل. غلو ته خطاب کوي، کمپاین کوي چې دا ولس راوتلی د ځوانان مال رانه واخله، تلیفون رانه واخله، خو وژنه مې مه. مال رانه واخله، تلیفون رانه واخله، خو وژنه مې مه. او حال دا دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل دون مالی فهو شهید. څوک چې په خپل مال پورې مړ شه شهید دی. خو دوی غریبان بیچارهګان وایي چیغه وایي چې مال رانه واخله، خو مړ کوه مې ما، وژنه مې ما، مال رانه واخله. او دلته کې ما د رئیس جمهور هم په ار کې ناست دی او محترم معاون اول دویم هم په ار کې ناست دي. د مو د جهاد راهنما کینده ډاکټر صاحب هم کینده په ار کې ناست دی. د مشرانو د جرګې رئیس صاحب د هغه وخت قومندان هم په ار کې ناست دی. او دا ټول وروڼه د جهاد د صحنې خلک یو. دا په سترګې ګورو چې د ما موټر تښتوي، د ما زوی تښتوي، او د سرمایه داران. زه د خوست یم، باور د وکړئ چې ما د رئیس صاحب چې نن په دې کابل کې کینده امن قایم شي، چې ته څه غواړې کینده یو دا د خوست تجار به د دوبۍ د اماراتو نه راځي او دا تا کابل او د افغانستان به آبادوي. لیکن چې نه د سار امن وي، نه د زوی امن وي. بله ورځ زه د لیسې حبیب په شا کې یم، اوسېږم. په رڼا ورځ باندې سړی نه وځي کور ته، په کور کې چې ما د هغه ورته وایي چې ما د دوه هلکان تړي، ښځې ته وایي چې کوټې ته شي، سره زر سپین زر هر څه چې دي د ښځې هغه رااخلي. دا ماحول ټول ورته ګوري. او هلته د پولیس چې ما د پوسته هم ده، دا خپل کې نه موټر ته اچوي. دا خو پټ حقیقت نه دی چې په کابل کې ما د نه سر امن شته، نه د مال امن شته، نه د زوی امن شته، نه د ناموس امن شته، نه د ما د خور امن شته، نه د ما د مور امن شته. زه په داسې دولت باندې بیا څنګه فخر وکړم؟